الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چې یو انسان ایمان راوړو دی مسلمان شو، د ایمان سره سره د په بدن د په مال د په اولاد کې د رب العالمین د پاره څه قربانۍ لازمي دي. دی به په خپل وجودم د الله د پاره تکلیف تیری، خپل مال کې بم د الله حق منی، خپل بچی بم د الله په حکم د الله تابعداري تراړی، الا بده کامیابی. او کدی وای چې یوازې کلمه ویم پدې بز کامیابی حاصلوم، مقصد ته برسم، او بل بز په مال کې یا په بدن کې د الله د پاره قربانی ورنکم، نو دی په غلطه ده. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، د خلق دا خیال دی چې بس مونږ ایمان راوړو وهم لا یفتنون، او د دې ایمان سره سره به زمونږ په بدن یا زمونږ په مال سره امتحان را نشي او مونږ به کامیاب شو. وی دا سوچ د خلکو غلط دی. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود او د هغه په صحابه په مبارک وجودونو چې دغه اسلام او دغه ایمان د پاره کم تکلیفونه تیر شوی دي، هغه مبارکو نیازبین وجودونو الله تخوخ خلقو چې هغه دا تکلیفونه برداشت کړی دي، مونږ به څوک یو چې مونږ به هغه برداشت نکو. دې زمانه کې په مسلمان یو لوی تکلیف شروع دی، تاسو محسوسوئ به په افغانستان کې، په عراق کې، په کشمیر کې، په چیچنیا کې، په فلسطین کې، ځای په ځای. نو د بعض انسان لکه دا راشي چیرې دا مسلمان خو الله تخوخ دی، دا ولې دا تکلیفونه پې راځي؟ نو دا تکلیف په مسلمان د کافر د طرف نه راتلل دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا مسلمان د الله خوښ نه دی. یعنې د حضرت بلال رضی الله عنه تکلیفونه ځان ته رامخکې کې. حضرت بلال رضی الله عنه په وجود څومره تکلیفونه تیر شوي دي. دی اوم مسلمانو شپږ کسه د دنه مخکې او په اوم نمبر مسلمانو، یعنی هغه وخت کې د مکې مکرمې د مسلمانانو تعداد اوو، شپږ کسه نورو یو وسره حضرت بلال رضی الله عنه. په مخ د ځمکه مسلمانی په دغه اوو کسانو کې وه، او اوم نمبر پکې حضرت بلالو، او دی غلام دی. ګورئ په مکه مکرمه کې یو لوی سردار دی امیه، داغه غلام رہے د بل وطن مسافر تر دې حد پورې چې پیدا شوی په مکه کې دی،
خو مورې وینځه ده، پلار یې مریی دی او د حبشې سره تعلق لري. د حبشې خلک اوس هم تک تور تور وي او لوړ دنګ خلک یې په دې حج کې مکه مکرمه کې مدینه منوره کې به تاسو لیدلی دي، مکمل تور وجودونه لوړ دنګ. د حضرت بلال رضی الله عنه وجودم تاریخ چې لیکن هم دا لیکي چې لوړ دنګ سړی و، د رنګ نه تور و، ویښتې ښه ګلګوچي و او غټ نو سرب نو، نری وجود یې و، د امیه غلام. نو چې کله د ایمان راوړه او نبی علیہ السلام یې ومنه او بیا نبی علیہ السلام مبارک ورته دا تعلیم ورکړه چې الله یو د شریک نه لري، د هغې اعلان یې وکړ، د خپل مولا امیه کېنو. وی تام د دې پیغمبر مرسته وکړه؟ ویو زمونږ خدایان دې پرېښودل؟ ویو بلکل مې پرېښودل. د چا عبادت کې؟ وی دا هغه واحد ذات چې هغه شریک نه لري، زمام خالق دی، د ځمکې اسمانونو د کائنات هم خالق دی، او دا کم بوتان چې تاسو د کمو کاڼو نه جوړ کړي د دغې کاڼو خالق هم دغه رب العالمین دی. د ژوند او د مرګ مالک دی، د روغې او د رنځورې مالک دی. ژوند، مرګ، روغه، بیماری، تکلیف، دا تکلیف لرکول دا د هغې ذات چې کم ذات دا ارسه ټوله دنیا پیدا کړې ده، هغه یو ذات باندې زما ایمان دی او هغه یو الله منم، د هغه نه ما سوا بل خدای بل الله نه منم، بل معبود نه منم. هلکه ټینګ به نشي ګورئ بس بر څه چی. نو دی به بوته صاحب او د مکې مکرمې په کوڅو کې به او پسې ماشومان لګیا کړل، هغې ماشومانو په چوکو به وو او زغلو به واړه به ورپسې و، چا په کاڼو به ویشته، چا به په چوکو وو. تاسو اندازه ولګوئ چې یو مشر سړی وي او ماشومان ورپسې الاګانې وباسي او په چوکو یې وی، په لختو یې وی، په کاڼو یې وی، او د مکې په کوڅو کې زغلی. د هغه تکلیفونو سره او د والو ټکولو نه علاوه بېزتي څومره شوه. لیکن د دې سره سره چې ده به غزار خوړه په لرګي باندې یا په کاڼي، نو ده به دا نه وی چې وی مړ شومه، وینه به ترې بیا دا به نه وی چې وی مړ شومه. ده چې به غزار خوړه او څونه تیز غزار به ده به وی الله احد، الله یو دی. چې بیا به غزار ورکو ده به بیا آواز کو الله احد، الله یو دی. نو بیا به د مکې مکرمې نه بار وویسته په شګو به یې سملو او غټ د غټې غټې تیږې ګټې دا به په دې سینه د پاسه وله کېښودې، ګرمې تیږې ګرمې د مکې مکرمې د نور او د هغې د تو نه دی الله وساته. هوا یخه ده، سوری یخ دی، خو نور یې دومره ګرم دی چې نور ته سړی ودرېدی نشي. په هغه نور به په ګرمو شګو سمله او په سینه به وله ګټې کېښودې او د خلکو به تماشه کوله. دې غریب به بېهوشه شو، نو چې پته به ولګی چې دې خو اوس مري، نو زر به یې ته ګټې لرې کړې، اوبه مو به یې پرې واچولې، دا پا به یې څه. تر دې حده پورې پکې لاسونو کې به وله پړي واچول او ماشومانو ته به یې راکاږې په دې ځمکو باندې. لیکن سره د دې نه هغه د دې خپلې ژبې د دې خولې نه د الله نوم ګورې نه دی لرې کړی. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي، یو لوی آیات دی، که یو سړی مجبور شي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، مجبور شي یو سړی یو کافر وجنی تکلیف ولا ورکي، نو کدی دا هغه کافر نه ځان خلاصوي او په دې ژبه د کفر کلمه وایي، یره پړه کې مسلمانی وي دا خیر دی. زمونږ د علماو ته رخصت وایي، خیر د کافر مخکې که د کفر خبره دی اوکړه ته بچ کې ځان ته خلاصې، بیزته کوي دی، وهي دی، وجنې دی، خو چې پړه کې د ایمان پروت یړنه یې نو باسې، د هغه نه ظاهري ځان ساتې خیر دی. لیکن بل طرف ته که یو سړی وي چې نه د خولې نه هم کفر نو باسم، ما د ملکي زمارې بیزتي کې دې ته عظیمت وي، دا بیا ډېر اوچته مرتبه ده. هغه وی خیر د هېڅ پروا نشته، دا دې وخت کې ماله جایز دي چې د په دې خولې د کافرانو خبر وکړم او پړه کې مې ایمان دی، لیکن داسې نه کوم
پاغا بہتر سوچ عمل کوما صفا بے آواز کو لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ یو دے اللہ شریک نہ لري وهب ما شومان به ورپسې کړل زه ورپسې لاګانې وباسه دومره تکلیفونه په مخ د ځمکه چې په دې لومبي وخت حضرت بلال رضی الله عنه ته به میلاوېدل دا چاته هم نه دي میلاو شوي اوس به ته څه وې ته به بلال جوړ د خدای نه دی خوښه ولې د کافرانو د لاسه ولا الله عذاب ورکوي دا ولې بلال ته د کافرو د لاسه عذاب میلاویږي دا خو دنیا د امتحان ځای دی کله به دې په وجود تکلیف راځي کله به دې په مال تکلیف راځي کله به دې په بچو تکلیف راځي کله به دې په ځمکه راځي کله به دې په کور راځي کله به دې په جیداد راځي دا خو د انسان مقصد نه دی ورپسې خیرت به دې بیا د کامیابی وي نو نن هم که په چا تکلیف دی په افغانستان کې په عراق کې په چیچنیا کې په بوسنیا کې په نورو ملکونو کې دا د حضرت بلال د عبرت واقع ځان ته رامخکې کړي حضرت نبی علیہ السلام صبر نږدې صحابي دومره نږدې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځل په لاره باندې ته او د مکې مشرکانو دی راګیر کړی بلال او وهي او ټکی او راکاږي او کله په سینه په دې طرف راواړی په دې شا ول تیږي کېدی او ټوپونه پې وای کله په دې شا باندې سملی په سینه ولا ګټې کېدی او ټوپونه پې وای ماشومان ورپسې لاګانې وباسي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکې سردارانو کې سردارو ورنږدې شو امیه ته وی دا ستا غلام دی ویو یاره مهرباني وکړه په ما اولې وهې وی د زمونږ د پلار نیکه دین پرېښی دی وی څه چلو شه د خپل دین دی که وی نه نه یې پرېږدو سزا به وله ورکو وی خرڅی نه چې دې نه په بیه والم وی ډېره ښه ده هغه وی راشه ځان ته خلاص کا هر وخت یې مونږ وو خلک یې وو او ټول اوس خپل منځونه کوي زما کار روزګار نه کوي زه پې څه کوم په څو خرڅی امیه ورته ډېر لوی قیمت وی چې ابوبکر به په دومره غټ قیمت والی که به وانه لی وی په دومره پیسو یې خرڅی وی یو وی راکه لاس جوړه شوه پیسې یې راوړې امیه ته یې وسپارلې او بلال ته وی راځه راځه دې که ځان سره یې راوست چې دې واغېشته او ځان ته یې کور ته راوسته نو حضرت بلال ورته څه وی ها نبی علیہ السلام ته خبر شو ابوبکر څه جلدی وکړ صاحب بلال له عذاب نه خدای بچ ولې ما په بیه واغېشت چې ما باغې شو زما غلام دی اوس خو دې څوک ګوتې ولی یوسي نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ابوبکر ما ځان سره شریک کا لږې پیسې به زه درکمه نو دا بلال به زما ستا په شریکه غلام شي ما ځان سره شریک کا پکې وی نه د الله رسوله په بلال کې څوک نه شریکوم نو چې دې راوست نو بلال رضی الله عنه ورته کېناست وی ابوبکره که زه د خپل ځان د خدمت دپاره اغېشتم خو ډېره ښه خبره ده ستا خدمت به کوم او که زه د الله دپاره اغېشتم نو ما خدای پرېږده چې د الله عبادت وکړم پرې مې د خپل الله ته چې د خپل رب عبادت وکړم وی بلاله ما ځان له نه اغېشتې ما الله له اغېشتې زما د خدای دپاره آزاد کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به فرمایل وی ابوبکر سیدنا و اعتق سیدنا ابوبکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار یې آزاد کړی دی ګوره بلال ته به سردار وی اعتق سیدنا زمونږ سردار بلال یې آزاد کړی دی وی ځه الله دپاره ما آزاد کړی وی ډېره ښه ده زه پیشه زما رب پیشه او زما د رب عبادت پیشه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 24 گھنٹے به موجودو 24 گھنٹے جدا کېده به تېنه هجرت د مدینې منورې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړ نو په دویمه هجره کې پیغمبر علیه السلام د ملګرو سره مشوره وکړه چې یاره د مانځه دپاره به څه کوو دا بانک لا نو مقرر څه به کوو صحابه یې راغونډ کړل چا وی صاحب اور به بلو نو چې لوګي یې به راوخیږي او خلک یې وویني نو مانځله به راځي د مانځه په وخت کې به اور بلو وی نه دا خو د مجوسو کار دی اورونه خو د عبادت لپاره مجوسیان بلی بل چا پکې دا تجویز ورکړه چې ټلی به ټنګو چې کله د مانځه وخت شي وی دا خو د عیسایانو کار دی بل چا دا تجویز ورکړه چې شپېلی به وو یو ښکر کې به پوکې وباسو هغه ښکر چې مونږ وو شپېلی وو خلک به مانځه له راغونډېږي
وی دا خو د یهودو کار دی. بل چا پکې تجویز ورکا وی صاحب یو आवाज بکو الصلاة جامعه، د مانځه وخت د خدای مو بکه مانځه له راځي. دا ماسخوتن د مانځه نه پس دا میټینګو فیصله په دغه وشوه چې بس د مانځه وخت شي یو کس به आवाज کوي الصلاة جامعه، خدای مو بخا د مونځ وخت د مانځه له راځي، دا आवाज بکېږي. لاړل صحابه کرام رخصت شو کورونو ته لاړل. چې لاړل د شپې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه دا یو صحابي دی د نبی علیہ السلام، د خوب ولید وی د مدینه منورې په بازار کې روان یم، یو سړي سره ټلی ده، هغه ټلی خرڅوي. زه ورغلم د الله بنده دا ټلی خرڅوي؟ وی هغې وی چې او ته پې څه کوې؟ وی مې چې دا به مونږه د مانځه دپاره او ټنګو خلک به پې رابلو، اوس خوب یې نه که نه. سړی ورته وایي د دې ټلی نه یو ښه شی درته نه ښیم چې خلک پې مانځه له بلې؟ وی وښایه. دا بانګ یې ورته وښو. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اکبر. الله ډېر لوی دی، الله سره هیڅوک برابر نه دی. زه ګوی ورکوم د دې خبرې چې الله سره شریک نشته. اشهد ان محمد رسول الله، د دې خبرې ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله برګزیده پیغمبر دی او زمونږ د هدایت لپاره الله را لېږلی دی. حی علی الصلاة، ای خلک مانځه له راشي. حی علی الصلاة، ای خلک مانځه له راشي. حی علی الفلاح، ای خلک کامیابی له راشي، د کامیابی عبادت له راشي، د کامیابی ځای له راشي. بیا وی الله اکبر الله اکبر. الله ډېر لوی دی، الله ډېر لوی دی. لا اله الا الله، د عبادت لایق ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نشته. دا بانګ یې ورته او اقامت یې ورته وښو. ویل اول به داسې ووایې او چې بیا کله مانځه ته ودرېږې نو بیا به د اقامت ووایې، قد قامت الصلاة به پکې ووایې چې خدای مو بخه مونځ قایم شو، مونځ ته جمع ودرېده. راځئ دی چې د خوب نه راویښ شو په منډه راغی نبي کریم. دا اصلي خوب سړی د پېشمني وخت کې نیسي عموما ویني. راغی نبی علیہ السلام له وی د الله رسوله ما خو بېګا داسې خوب ولید، یو سړي ټلی خرڅوله بازار کې. مې چې دا خرڅی نه وی ولې نه څه پکې؟ مې چې په دې مانځه له خلک بلو. وی ښه شی راته ښیم. مې چې وښایه. وی دا بانګ یې راته وښو. نبی علیہ السلام مو به څنګه بانګ ورته یې واورم چې وویره وی انها لرؤیا حق ان شاء الله. دا رښتونی خوب دی، رښتونی خوب. پیغمبر علیہ السلام چې معراج ته تللی و دا بانګ یې اورېدلی و، خو دا ورته پته نه وه چې څه دپاره دا بانګ دی. هلته یې د فرشتې نه بانګ واورېد، پته ونه لګېده چې دا بانګ څه دپاره دی. نو چې ده ورته خوب بیان کړه چې ما ته خو هغه فرشتې ووې چې په دا بانګ داسې وایه، نو ورته پته ولګېده او ما ته خو چې معراج کې هغه فرشتې کم شی ورولی و خو دې دپاره دی. بس وی دا رښتونی خوب دی. ښه اوس هغه صحابي ته وایي عبدالله ابن زید ته حضور پاک مبارک داسې ورته نه وایي چې پاسه اوس خلک شا بانګ وایي د مانځه وخت دی. وی داسې کار وکړه قم مع بلال فالقي علیه ما رأیت. تا چې کوم خوب ولیده بلال سره ودرېږه، دا ورته وایه، تا لیدلې دا ورته وایه فانه اندا صوتا منک، دستانه په اواز کې اوچت دی. او بل روایت کې راځي احسن، ښکلی اواز یې رستانه، اواز یې هم ښایسته دی او اواز یې اوچت دی. تا چې کوم خوب ولیده ته یو ټکې وایي چې دی اقسې وایي. نو لومبې بانګ د ټولو نه مخکې چې کله بانګ مقرر شو د نبی علیہ السلام په جماعت کې حضرت بلال رضی الله عنه شروع. ګوره د هغې سختو بدل الله ورکو که ورې نه، د هغې تکلیفونو بدل ولا رب العالمین ورکو. الله د چا تکلیف د چا محنت ګورې ضایع نه ګرځوي. زما چې څوک خدمت وکړي چرته به یم زه کوشش به کوم چې بدل خو خلاص کړم. نو الله به څنګه مسلمان او بیا د هغه انسان چې د الله لپاره په بلال چې سخت تېرېدی خو د الله لپاره پې تېرېدی که نو الله به څنګه بدل پرېږدي. الله تا ته وایي بدل خلاصوه، تا ته وایي چې څوک د سره خو کي ښېګړه ورسره کوه. نو چې د رب العالمین سره څوک خو کي
دا الله د دین سره څوک خو کې نو الله پاک به د هغې بدل خلاصوي او که به یې نه خلاصوي. څونه بهترین بدل یې وله ورکړه. نو بس صاحب دی ودرېده حضرت بلال. یعنې عقل خو دا وایي چې کوم صحابي خوب لیدی دی په کار چې بانګ هغه ووایي. زه پرېږده دا ړومبې خو دې ووایي که نه، بیا به بلال دویم بانګ ووایي، وروسته به بلال مقرر شي. نه نه نه، اوس الله ولا هغه بدل خلاصوي. بلاله سختۍ یې تېرې کړې دي، داسې سختۍ یې تېرې کړې دي چې داسې قرباني چام نه ده ورکړې. اوس داسې ثوابونه در کوم چې دا به چاته هم حاصل نه شي. څنګه ګوره د پیغمبر علیه السلام په ټوله زندګۍ کې بانګونه د ویلي دي. نو چې بانګ یو سړی ووایي او د دې سړي په بانګ 100 کسه راشي مانځله، 200 کسه راشي، 100 کسه راشي، د هغه 100 چې د مانځه څومره ثواب کېږي دومره د بانګي کېږي. وایه که نو ثواب پکې شته که نشته؟ به بانګ یو سړی وی الله اکبر، د ده بانګ 1000 کسو واورېده او 1000 کسان مانځله رالل، د هغه 1000 کسانو د راتلو چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمیږي، د هغوی برابر ثواب به د بانګ والا کېږي. نو د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې صحابه د بلال په بانګ راتلل جومات ته، د هغې صحابو چې د مانځه څومره اجرونه ثوابونه کېدل د هغې برابر د حضرت بلال کېدل. دا خو زه یم چې د دنیا کمپیوټر به هم دغه د بلال دا نیکۍ صرف د دې بانګ دا نیکۍ به ونه شمېري که نه به شماري. وایه که نه رښتیا؟ نو په زرګاو صحابه کرام دي او یو مونځ نه دي، 5 مونځونه دي او ده به بانګونه وی چې ده بانګ وی د دومره اجر او دومره لوی ثواب. نو عقل دا وي. زه کله کله طالبانو ته ووایم عقل دا وي چې یاره نبي علیه السلام خو هغه چې چا خوب لیدی یو بانګ خو یې په هغه ویلی وي، یو 2 خو یې پې ویلی وي، نو بیا به بلال ته ورته وایه. لیکن عقل د رب العالمین د علم په مقابله کې هېڅ شی نه دی. زمونږ عقل څه عقل دی؟ عقل دلته دا وایي چې نه هغه خوب ولیده هغه له به الله اجر ورکړي، لیکن بلال قرباني کړې ده، دا ټول اجر او ثواب دا خو کارنامه ده. لکه لومبې بانګ چا ووایي، لومبې چې دا بانګ لازم شوی دی، یعنی بانګ مقرر شوی دی، لومبې چا ووایي حضرت بلال وایي چې بانګ یې شروع کو دله خو الله آواز عجیبه آواز ورکړی، ناشنا آواز و. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ځان په صادر راکاږي په منډه منډه را روان دی. چې راغې نبي رس تپوس وکړو څه چل شو؟ وی دا چل شوی دی، خوب لیدلی شوی دی. وی قسم په الله چې ما هم داسې خوب اوسو لیده. 14 صحابه کرامو 14 په دغه شپه دقه یو شان خوب لیدلی. دا بانګ 14 صحابو ته په خوب کې رب العالمین ښودلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړو. نو د مکې مکرمې مؤذن مقرر شو حضرت بلال ته به بانګ وي، بانګونه به وي. که په سفر به نبی علیہ السلام ته هلته به بانګ وي. یو ځل پیغمبر علیہ السلام په یو سفر تللی، چې کله واپس راتلله نو نبی علیہ السلام مبارک په دې اخیری شپه کې به خوب کو. بیا په سفر کې ستړي شو، د شپې سفر وکړو چې سبا ته لږ وخت پاتې شو، یو ځای کې خیمې خښې کړې، قافله ودروله. یاره وي څوک به زمونږ څوکۍ وکړي د مانځه لپاره؟ یو کس به ویښي سبا ته به ګوري چې سبا راوخېږي چې مونږ پاسئ چې مونږ مونځ وکړو. ولې مونږ ستړي یو، هسې نه که ټول وده شو نو را باندې نور راونه خېږي. حضرت بلال وایي زه به صاحب دا وکړم، تاسو ټول وده شئ، چونکې بانګ خو هغه وی، زه به ستاسو څوکۍ کوم او چې کله سبا راوخېږي زه به بانګ ویم تاسو وپاسو. ډېره ښه. صحابه ټول وده شو، نبي علیه السلام مبارک هم وده شو. بلال راغی او داسې وکړه په مانځه ودرېده. زه خو ویښېږم تر سبا پورې، نو هغې پورې به مونځ خپل کومه، که څملاستم خوب به راشي. مونځ یې کو خو چې سبا ته داسې یو 15 منټه ټیم تقریبا به ورسره وکړه، ګړی هغه وخت کې وی نه، لږ وخت پاتې شو. نو دی راغی او دا خپلې کجاوې ته ډډه وواله او مخامخ سبا ته ګوري چې بس اوس به سبا راوخېږي. مونځ مې وکړ نفل، نو زه به نبي علیه السلام سره د ملګرو پاسو. ډډه یې داسې وایده خوب والا خدای وروست. وده شو، چې وده شو صاحب سبا راوخته، وخت د مانځه تېر شو، صحابه هم وده دي، نبي علیه السلام هم وده دی، بلال هم وده شوی دی. نور راوخت، چې نور راوخت د ټولو نه مخکې پیغمبر علیه السلام بیدار شو. چې بیدار شو الله اکبر یا بلال، ای بلال دا دې څه وکړل مونږ سره؟ په دې خوا راشه. لبیک وسعدیک د الله رسوله حاضر یم. تا دې را سره څه لوبه وکړه؟ تا ته ما نه وي چې ته به ویښې مونږ به مانځه له پاسې، نو ته موده شوې. ګوره مونږ باندې سبا نور را باندې راوخته او ورته څه وایي؟
اخو مخيار دی کن وی اخذ بنفسی الذي اخذ بنفسی دا الله رسوله خو چې چا تاله خوب دروستی واغې ذات مالم خوب راوسته کنه عجیبه جواب دی کن کم ذات چې تو د کړی وی هغې ذات زمو د کړم نو دغه دی دا ډړمې والا سبا ته مې کتل خوب راغی وی ښځه ټیک ده دې کې هم د الله یو حکمت و دا یو مونځ د پیغمبر علیه السلام نه الله قصدن قضا کو چې امت خو چل زده کي که نه قضا مونځ به څنګه کې یا که سبا د یو امتي نه مونځ قضا شي چې اړه خو نه خوري یاره زه اوده پاتې شو مونځ قضا شو اړه به نه خورم زه د نبي علیه السلام نه هم داسې شوی دا بعضې حکمونه رب العالمین د پیغمبر علیه السلام نه صادرول قصدن وی داسې کار کوو یو خو د شیطان غلبه ده دې ځای کې ګوره مونږ د خوب راوست او بل دا چې د انور راخیږي دا وخت مکروه وخت دی ځای چې له دې ځای نه بار ځان وباسو دا هغه ځای نه لاړل بل ځای کې پړو واچو بلال ته بانګ وایه بانګ یې اقامت یې وکړو مونځ یې نو پیغمبر علیه السلام سره یوازې په مدینه منوره کې نه ګورې په هر ځای کې به بلال لګیاو او خپل بانګ به وي د مکې مکرمې سفر دی مکه مکرمه چې کله په 8 هجري کې فتح شوه حضرت بلال وسره دی کوټې به تې ګورې نه جدا کېده چې مکه مکرمه کله فتح شوه 360 بوتان دي دا بیت الله نه غیر چاپېره چې دا کم ځای کې خلک تاویږي مطاف ورته وایي 360 بوتان چې دا کافر به تاوېدل هغه خپلو بوتانو له به یې لاسونه وړل بیت الله کې دنم غټ غټ بوتان ولاړ دي نو چې کله مکه فتح شوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو مزیدار چوکه وه یو بوت ته به یې چوکه وړه قوله به را پرېوت بل بوت له به ورغې چوکه به یې ورته وړه قوله به را پرېوت ټول بوتان یې دړې وړې کړل او صحابو ته حکم وکړه دا یو څه مات کې وغورځوئ خو بیت الله پاک کې دنه هم پاک کې او بار هم پاک کې دنه پکې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان جوړ کړي هغه هم راوویستل دنه هم پاک شو بار هم پاک شو اوس په بیت الله به اذان به څوک وایي دا په بیت الله کې لومبی اذان دی هدې نه مخکې په بیت الله کې اذان نه دی شوی ځکه د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې خو بانګ لاونه مقرر نو او د هجرت نه پس خو 8 کاله تیر شو خو مکه مکرمه خو د کافرو سره وه بانګ دا لومبي بانګ دی په مکه کې د بیت الله په خوا کې دا به څوک وایي اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته این بلال بلال زوش رو شامل رو بله رابی بله صحابه ورپسې لاړل وی نبی علیہ السلام دی غواړي چراغ پیغمبر علیہ السلام ته مخکې ودرېد بلال لبیک دا عادت ته چې کله به علیه السلام ول آواز ورکړه ته به لبیک وسعدیک د الله رسول درته حاضر ولاړ او چې څه خدمت رانه هغې ته حاضر ولاړ وی بانګ به وی خد الله رسول بالکل به کم ځای به وی حیث امرتنی د الله رسول چې کم ځای ته حکم کې زه خو غلام یم کوم ځای چې حکم کې بس ما ته حکم کو چلته بانګ ویم نو د بیت الله په دې سر د پاسه د بې ضرورت او درېدل مکروه دي بیا ادبي ده که ضرورت یو سړی په عبادي کوي یا یو سړی د پاسه په سیمټ مګي خټه مګي لرګي پرېږدي خو ضرورت دی خو بې ضرورت د بیت الله د پاسه ودرېدل دا منع دی اوس هم د جهاد پابندي ده چې جهاد هم ځي د بیت الله د پاسه به نه تېرېږي اخوا دې خوا به تېرېږي دا غټه بې ادبي ده وی کم ځای به بانګ وی حیث امرتنی د الله رسوله چې کم ځای کې ستا حکم ایمان حکم کوه وی داسې وکړه د بیت الله دې سر ته وخېږي او د بیت الله په دې سر دا لومبې بانګ ووایه لومبې بانګ په بیت الله کې چې بوتان مات شو چا ووی بلال رضی الله عنه او کم ځای کې ووی د بیت الله په سر او داسې خشته آواز چې کم آواز د الله اکبر ده ووی نو په مکه مکرمه کې په کورونو کې بعضې کافران پټ شوي ځکه چې نبی علیه السلام حمله وکړه په مکه مکرمه بعضې کافران په کورونو کې پټ شو بعضې ښځې په کوټو کې دننه ننوتې ښځې مسلماني خو د هغې خو کفر وکړه د مسلمانۍ سره خو دشمني وه نو بعضې ښځې په کوټو کې دننه پټې شوې چې دا مسلمانان لاړ شي نو موږ به بیا راوځو
او بعضې سړي پټ شو په کورونو کې دننه چې دا نبي علیه السلام او مسلمانان لاړ شي نو روضو به تاریخ لیکي چې کله بلال په خوږ اواز باندې بانک شروع کړ نو هغه د کافرو د مشرکانو ښځې او سړي د کوټو نه ورته بار راوتل. او دا څه دي؟ وی الله اکبر الله اکبر. د ده په بانک رب العالمین په کوټو کې پټې ښځې او سړي مسلمانان کړل. داسې بانک به وي. ځان سره نبی کریم بیا د مکې مکرمې دپاره بل امام مقرر کړ او ځان سره نبی علیه السلام واپس مدینې منورې ته راوست. ځکه د پیغمبر علیه السلام مؤذن دی. د نبی علیه السلام په مخ کې به د پیغمبر علیه السلام په خوا کې به بانګ وی، د هغې مؤذن دی. چې کله د دواړو جهان مبارک سردار وفات شو بس وینه نه پس به بانګ نه وی، هلکه بانګ به وی نه وی. بس فیصله مې دا کړې د نبی علیه السلام په مخ کې مې بانګ ویو چې هغه وفات شو بس بانګ نه ویم نه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه درخواست ورک وی جهاد لمې ولیږه شام ته، مجاهدین تللی دي، ما له اجازت راکړه زه جهاد لرم. وی تا ته اجازت نشته ته به هم دلته. رضی الله عنه یو وخت شام ته لاړ، چې شام ته لاړ ټولو خلکو استقبال وکړه، امیر المؤمنین دی. حضرت بلال رضی الله عنه هم په هغه استقبال کې ولا راغی. چې راغی نو عمر فاروق رضی الله عنه ډېر داسې په عجیبه نظر ورته وکتل، بلال ډېر بد دی را سره وکړه. ولې امیر المؤمنین؟ وی ګوره تا زموږ خوا پرېښوده، وی جهاد له راغلی یم. نو چې شام ته داخل شو وی بلاله بانګ ووایه، یو بانګ خو مونږ ته ووایه. وی ما خو پابندي لګولې ده، بانګونه مې پرېښي دي. ولې؟ وی بس د نبي علیه السلام د وفات نه پس ما خو بانګ هغه ته وی، بانګ نه ویم. وی نه خامخا به بانګ وی، مجبور یې که نو بانګ ته ودرو. عمر فاروق تاریخ لیکي چې حضرت بلال بانګ شروع کو، وی د عمر فاروق دومره وجړل، دومره چې د هغه کمیس او ګیره د اوښکو نه ډکه شوه. او چې څومره صحابه ټول وجړل، وی بلال مونږ ته د پیغمبر علیه السلام د جون وخت را یاد کړ، هغه منظر دی را یاد. نو چې کله عمر فاروق رضی الله عنه ته نو وی مونږ سره لاړ شوی نه ځم، بلکل نه ځم، مدینې منورې ته نه ځم، چې لاړ شم ما ته د پیغمبر علیه السلام د جون نقشه را یادېږي، نه ځم. نو د شپې د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې ولي. وی بلاله دومره بې وفی، دومره بې وفایي څوک کوي؟ ولې د الله رسوله؟ وی چې زه نه یم نو زما کلی خو شته که نه، زما جومات خو شته که نه، زما وطن خو شته، زما کلی دی ولې پرېښی دی؟ نو چې راویښ شو نو فورا یې څاروی تیار کړ. هلی وی ما د خپل محبوب، خپل دوست، خپل یار رانه ګیله وکړه، شابې زه مدینې منورې ته ځم. نو راغی واپس مدینې منورې ته. نو چې مدینې منورې ته راورسېده نو خلق پې خوشحاله شو او درخواستونه شروع کړل، صاحب بانګ ووایه، بانګ له نیم راغلی. بیا وله نور خلق رالل، بانګ به وی، بانګ له نیم راغلی. ولې؟ وی ده چې دلته ودرېږم او بانګ ویمه. نو قسم دی چې ما ته هغه د پیغمبر علیه السلام د زمانې دور را یادېږي. وی چې ده به کله ما به بانګ وی نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه مبارک خشته مخ ته کتل. نو ما ته وښایه که نه هغه مبارکه چهره شته چې زه ورته وګورم. په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه ښکلي مخ ته کتل. او چې دی به جوش کې راغی، جوش کې، نو نبی علیہ السلام به ورله آواز ورکړ، بخ بخ یا بلال، واه واه. لکه یو سړی نعت وایي که نه، خوشته ښکلی نعت وایي، نو خلک ورته وایي واه واه، عرب وایي بخ بخ، واه واه یا بلال. نو وی ما ته به هغه واه واه څوک کوي؟ د حضور پاک مبارکه خشته نوراني چهره، او چې هغه به راته واه واه کول، هغه الفاظ نشم ویلی ما نه ویم. جرګې شروع شوې؟ بلکل نه ویم. حضرت حسن او حسین ولا راوستل، سار وختي دی، پښمنې دی، ماسخوتن یې بانګ ونه وي، ماښام یې ونه وي، مازدیګر یې ونه وي، دا دواړه ولا راغلل. بلاله د خدای دپاره د پیغمبر علیه السلام د انوسین درله په جرګه راوستې دي، مهرباني وکړه دا بانګ ووایه. وی ښه ده، ډېره ښه ده.
نو سحر وقتی پیشمنی بانگ ته ودرېد. نو چې بانگ یې کله شروع که الله اکبر، په الله یقین وکړئ چې زنانه په کوټو ختې او ماشومان د خوبه پاڅېدل او جومات ته رالل او ټولو منډې کړې. هغه یې د نبي علیه السلام زمانه بیا راجمدی شوه، هغه د بلال بیا بانګ وی. هغه منظر چې کله نبی علیه السلام محراب کې ناست او دا بانګ وی، هغه ټول منظر را مخکې شو. ماشومان رالل، زنانه اوچتې شوې، په دیوالونو ختې، خلک ټوله مدینه کې خوب نه پاڅېدل او یو لویه غوغا جوړه شوه. او بیا بانګ کې وی اشهد ان لا اله الا الله، او چې بیا وی اشهد ان محمد رسول الله، د نبی علیه السلام نوم ته ورغې. وروستو بانګ یې ونه ویلی شو، د هغه بانګ د چبوترې نه را پرېوت، بېهوشه شو، را پرېوت د نبی علیه السلام د نوم سره، بېهوشه پرېوت. نیم بانګ یې وي، نیم یې ونه ویلی شو. هغې وله لاسونه او خپې مګل چې هوش کې راغی. زه راته وایم چې ما وجنی نشم ویلی. بیا لاړ دمشق ته واپس د مدینې منورې نه. مدینه منوره کې نشم ټینګېدی، زه چې دلته اوسېږم نو ما ته د خپل حبیب د خپل محبوب هغه مبارکه نورانی چهره را یادېږي او ضمیر مې نه مني چې دلته کې ناست یم او د حضور پاک په محراب کې او زه د بانګ ونه ویم او ویلی نشي. دا دومره لویه صله ولا رب العالمین په څه ورکړه؟ دا د هغه قربانو برکت وګڼه. الله د چا قرباني بې ځایه نه بوځي. که تا قرباني ورکړه په بدن، په بچي، په مال، په نفس، په عزت، په هره طریقه باندې، یقین وساته چې رب العالمین د دې بدل بدله خامخا خلاصوي. که دنیا کې د خلاص نه کړه نو آخرت خو الله سره شته که نه. نو میر پیغمبر علیہ السلام یو ځل او ده چې به بانګ وی جیبا عادت مو خادمو د نبی علیہ السلام چې بانګ بیا خلاص کړ او نبی علیہ السلام به چرته جومات کې نو کور به بعضې وخت کې به داسې هم وه نو بیا به ورغی پیغمبر علیہ السلام ته دروازه کې به ودرېده چې د مانځه وخت به شو حی علی الصلاة اسې د بانګ نه پس بیا سې اواز وکړو لکه موږ وایي مانځه له راځئ حی علی الفلاح یا رسول الله دا الله رسوله منزله راځه دا الله رسوله کامیابی ځای له راځه نو نبی علیہ السلام سره که به لاس کې څه شي وو ابه یې وغورځو را منډه به یې کړه بلکې یو ورځ وایي نبی علیہ السلام مبارک غوښه خوړه هغه غوښه ډېره وه ورسره کور بندیان هم دي نو په چاړه باندې د هغې نه لږه لږه غوښه کټ کوله او داسې وکړو مانځه ته لا یو څو منټه وو غوښه یې پرې کوله بلال بانګ وی خو د بانګ او د مانځه منځ کې یو فرق وي راغی بلال او دروازه کې ودرېده حی علی الصلاة یا رسول الله د الله رسوله مانځله راځه نبی علیہ السلام مبارک وخندل چاړې وغورځوله وی ما له تربت یمینه وی لاسونه یې په خاورو ککړ شه غوښې نه ډوډۍ نه وویستو وی خندل او بار ته وله زر په منډه راووته بلاله ډوډۍ نه دې وویستو لکه لږ صبر خو به دې کړی او اختر مانځه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځې به م راتلې سړي به م راتلل نو چې کله تقریر به وکړو ټوټ سپیکر خو به ونه بلال به ځان سره که راځی نو ښځو له به ورغی ښځې به شاته ولاړې ښځو ته به ځان له تقریر کوو هغوی له به صدقې ترغیب ورکوو صدقه ورکې خیرات ورکې نو چې ښځو نبی علیہ السلام د خیرات او د صدقې بیان به وکړه نو ښځو به غوږ ته ګوتې کړې والی به یې ویستې والی او مرۍ ته به یې ګوتې کړې میل به یې ویسته بلال ته به یې څادر کې اچوه ورسره به لکه د خادم ګرځېده اب یې څادر کې واچول یو بیاړل نو اختر کې خو فقیران او مسکینان راغلي په هغې به نبي علیه السلام فورا هغه څیزونه او هغه مالونه تقسیم کړل ورسره به ګرځېده بلال چې معراج ته نبي علیه السلام تللی دی واپس راغی نو بلال ته وایي حدیث دی بلاله څه عمل دې کړی دی یو عمل راته وښایه ولې وی زه چې کله م جنت ته تلی یم په خوب کې او که په ویښه کله
نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د دې پیزار کشار اورېدلی دا خادم د خپل مشر نه عموما مخکې رواني لار ورته برابروي ستا د پیزار کشار لکه ګرځې په ځمکه او په جنت کې د سپلو کشار اورېدی شي د نبي علیه السلام سره نږدې دې نه لوی منقبت بل شته رونو دا څه عمل دی کړی وی صاحب بس 2 کاره کوم یو چې بانګ ویم نو ورپسې مونځ کوم او یو چې کله اودس وکړم نو 2 رکعاته مونځ کوم تحیة الوضو ورته وایي چې کله سړی اودس وکړي او وخت وي نو 2 رکعاته نفل وکړه او که وخت نو د سنتو وخت و لماسپخین دی خیر دی هغه وکړه او که جمع تیاری بیا پرېږده خو که وخت درته ای او مکروه وخت هم نی نو 2 رکعاته مونځ نفل تحیة الوضو نبی علیہ السلام ورته فرمایل دا د دغې 2 رکعاتو برکت ته چې ته کې چې ته ګرځې په دې فرش په دې ځمکه او د پیزار کشار د عرش سره اورېدی شي او بیا ورته وایي یو بل خبره درته کوم خوشخبري وی جنت کې ګرځېدمه یو ډېر خشته ناشنا محل او د هغې محل سره خوا کې یو وله بیده او هغې وله کې داسې مزیدار یخې اعلا خوشبویې اوبه وې چې زه نشم ویلی او د هغې ولې په غاړه یو حوره ناسته وه هغه حورې اودس کو اودس دا چې مخ لاسینځل نو هغې حورې چې به د هغه ولې نه په لپ اوبه راواغېشتې او په مخ به یې واچولې نو لکه د ملغلرو غوندې به د هغې د مخ نه څاڅکي پرېوتل داسې خشته ښځه حوره ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې په دې خپلو سترګو او داسې بهترین محل په جنت کې ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې او چې دا کومه وله د جنت ستا د هغه محل نه بار بیده داسې خشته اوبه مې نه ویلې نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه چې دا محل د چا دی ډېر اعلی محل دی بهترین ویره دې حورې نه تپوس وکړه او دا حوره څوک ده وی تپوس یې وکړه د الله رسوله په خپله وی ورنږدې شو وی ما د هغه حورې نه تپوس وکړو حیا مې وکړه نو سترګې مې ښکته کړه ما یې تپوس وکړه چې ته څوک او دا بهترین محل دا د چا دی وی دا ستا یو امتی دی مؤذن بلال دا د هغه محل دی او زه د هغه د جنت ملګری یم د هغه په انتظار دلته کې زه ناست یم نو نبی علیه السلام مبارک به ورته خندل بلال وی ستا د جنت ملګري ما لیدې ده ده به وخندل لکه یو سړی چاته وي ستا کور والا ما لیدې دي یا ستا ښځه ما لیدې ده خوشطبي به کوله وی بلاله ستا د جنت ملګري ما لیدلې ده خدای پاک در ډېره خشته او مزېداره ملګرې در کړې ده او تر دې حده پورې چې دی خو د رنګ نه تور و مدینه منوره کې د یو صحابي کور کې تپوس وکړو چې ورته وایي څوک به ښځه درکړي او که به در نه کړي لکه د رنګ نه تور و مو مرئیې وضاحت شوی و نو د یو صحابي په کور کې تپوس وکړو نو هغې وی بلال زمونږ لور غواړي وی یو وی په خپله دې تپوس وکړي بلال ته چا وی هغه خو یې په خپله دې تپوس وکړي ډېره ښه ده چې ورغی وی صاحب ته زمونږ لور غواړي وی وی قربان ستا نه زمونږ لور زمونږ لور در نه قربان دا چا نه وی چې دی د رنګ نه تور دی دا چا نه وی چې دی خو غلام و امرئیو آزاد شوی دی نه خو چې د چا ډېرې ښځې کړي دي اولاد یې ته نه دی شوی اولاد یې نو خو چې په چا به هم کوم کورم ګوته ښودې ده نو چا ورته انکار نه دی کړی وی دی خو سردار دی زمونږ غلام نه دا بلال زمونږ سردار دی یو ځل د نبی علیه السلام دپاره د یو کافر یهودي نه قرض اخیستی ځکه میلمانه به راتلل نو یا به سو یا به نو نبی علیه السلام مبارک ورته وی لاړ شه جانه قرض وغواړه دې لاړ د یو یهودي نه قرض وغوښت چې قرض یې وغوښت هغې کې یو څو ورځې پاتې وې دې بانک ته ولاړ دی هغه یهودي راغی او حبشي یهودي ورته وایي څو ورځې پس ګورې زما نیټه پوره کېدو والا ده او خپلې پیسې مال راوړه او که دې راونړې نو بیا به د نه هغسې مرئیې جوړوم لکه چې مخکې وې ګورې راغی نبی علیه السلام ته کېناست الله رسوله د هغه یهودي نیټه خو پوره کېږي 2-3 ورځې پکې پاتې نه وي د بلال الله به څه پیدا کړي دی پټ شو
اوس به هغه یهودي راځي او غریب سړی وینا به راته کوي هسې نه جګړه را سره ونه کړي نقصان را نه کړي پټ شو مینې هم په هغه ورځ باندې چې کومه د هغه نیټه وه پیغمبر علیه السلام له چا څه مال راولېږه وی بلال څه شو وی صاحب پټ شوی وی راویې بلې دې خوا راځي وی د هغه یهودي څومره پیسې دي وی صاحب دومره وی دا واخله شا به هغه خپل شی وله پوره لاړه هغه د یهودي چې څومره قرض و هغې ورته پوره نو دا ډېر لوی منقبت دی ډېر لوی عزت دی چې د پیغمبر علیه السلام خادم په سفر کې ملګری په مدینه منوره کې ملګری په مکه مکرمه کې ملګری په بیت الله د پاسه بانګ ویل چا دې تپوس وکړو وی ستا زړه کې دا تېرېدل چې د بیت الله د پاسه به ته بانګ وی نه ولې وی ما وی چې دا خو ډېر لوی عزت دی او ړومبې بانګ دی په بیت الله نو دا به چې ته ډېر چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې صحابي وي دا به هغه وی یاره وی نبي علیه السلام ډېر انصافدار پیغمبر دی ډېر د انصاف نه کار اخلي بس بانګ یې دته سپارلی و او چې هر ځای به موقع راغله نو بلال راشه بانګ وایه او اواز یې خشته اواز و داسې مزېدار اواز چې سړي ته به یې جړا ور وستله خبره مې دې پورې کوله وروڼو چې قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي چې یو سړی دې دا نه وایي دا د عبرت خبره ده چېره ما خو ایمان راوړو او زه مسلمان شوم او په ما بس قربانی او تکلیف رانی شي او مفتو کې به جنت ته ځم نه خامخا را تکلیفونه به راځي که دې دنیا کې په چېته په مسلمان تکلیفي چا ته ضرري د چا بچي ته د چا پلار ته د چا ښځې ته د چا رور ته مال کې بدن کې دغه نقشه ځان ته را مخکې کړي چې د حضرت بلال نه زه خدای ته زیات نږدې نه یم د هغه نه زیات نیازبین نه یم د هغه نه زیات کلک مسلمان نه یم د هغه نه زیات پیغمبر علیه السلام ته نږدې نه یم هغه باندې څومره تکلیفونه تېر شوي ما باندې هم تېرېږي او بیا هغه له رب العالمین د هغه خپلو تکلیفونو اجر په دنیا کې ورکړه او په آخرت کې ورکړه ان مع العسر یسرا سختی د باندې راشي الله به اسانتیا درکوي تکلیف بدل خدای پاک په دنیا کې هم خلاصوي او په آخرت کې به رب العالمین بدل خلاصوي باقي بانګ یو ډېر بهتر عمل یو حدیث پاک کې راځي چې څوک اووه کاله بانګونه وایي اووه کاله که پرله پسې به او که پرله پسې نه خو د اووه کالو بانګونه پوره کړي رب العالمین به جنت ته بوتلی یو بل حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي د دې بانګ د اواز چې کم کاڼې بوټې اوري د قیامت په ورځ به دا کاڼې او بوټي د الله په دربار کې ګوی کوي چې د بانګ ویلی دی الله ستا نوم یې اخیستی څومره خلک چې د دې بانګ والا په اواز راشي جومات ته د هغوی چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمیږي بانګي له به رب العالمین هغه مر اجر